ما درته ویلي چې بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دی او الله پکې ډېر پیغمبران رالیږلي دي. خو د ټولو نه د بني اسرائیلو دپاره چې کوم لوی پیغمبر او د نبي علیه السلام نه پس به د هغه لوی امت جنت ته داخلیږي هغه حضرت موسی علیه السلام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته الله د محشر ورځ او جنت ته چې کوم خلک داخلېدل دا راته الله خو وی ما ولیدل چې بعضې پیغمبران یوازې روان دي، هېڅوک ورسره نشته. بعضې سره یو کس دي، چا سره دوه کسان دي، چا سره یو ډله ده. پیغمبر ته مخکې روان ده او ډله ورپسې روانه ده. یو ډېر لوی ډله مې ولیدله چې هغه جنت ته روانه وه. نو ما دا خیال لاره چې دا جوړ زما امت دی. نو جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا ډله د چا ده؟ وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی او دوی جنت ته دي. وی بیا مې یو ډېره غټه ډوله ولیدله سد الافق چې دا ټوله د اسمان غاړه یې ډکه کړې وه. وی ما ته جبریل علیه السلام وویل چې دا ستا امت دی او د ټولو نه په زیات تعداد کې به ستا امت الله جنت ته داخلوي. دې نه معلومه دا شوه چې د موسی علیه السلام د امت نه به یو لوی حساب هغه خلک چې په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی او شرک او کفر یې نه دی کړی او د موسی علیه السلام سوچه تابعداري یې کړې ده، نو ابه په زیات تعداد کې زموږ د امت نه پس په زیات تعداد کې په ډېروالي کې زموږ د امت نه پس دا به جنت ته دي. خو ناکردې دي خلکو ډېرې کړي دي او داسې حرکتونه یې کړي دي چې د هغې مثال به هم تاسو پیدا نه کړي. دومره خطرناک خباستونه یې کړي دي. لکه یو خباست د هغوی چې رب العالمین په قرآن شریف کې ذکر کړی دی هغه دا دی. دوی کې یو سړی او مورخین یې نوم لیکلی دی عامل. د هغه یو وروارو د دې عامل لور یې غوښتله چې ما د خپله لور د تره د لور دا په نکاح راکړه. هغه ورته انکار چې نه ده. دا د انسان خوښه چا له لور ورکوي او چا له یې نه ورکوي. هر انسان سره د خپل اولاد فکري د بل ورسره فکري. بعضې وخت کې یو سړی خوښي یو ځای خوښي ماحول داسې وي چې هغه برابر ني، نو دې کې څه جنجال نه دی پکار. خو به هر کیف هغه هلک جنجالي و. هغه تره ته په زړه کې واچوله چې ما له خو دې تره د لور رانکړه وار وخت چې به نو زه به دې نه پرېږدم، دې به وجنم. وخت پکې تیر شو سازش او سکیم یې ورته جوړ کړه. دا ترې چې د ځنګل ته تللی و دې ورپسې لاړ او په هغه ځنګل کې یې مړ ورواره لګي شو ترې مړ. په داسې طریقه باندې مړ کړه چې هغه څوک ته خبر نه شو، پته ونه لګېدله. او بیا ترې مړ کړه او چورنټ بیا چونکېری ترو نو بیا منډې والې د ما تره چا وجلی د دې بدن باندې پرېږدم نه. کله په یو دعوه کله په بله دعوه خبره دې ته ورسېدله چې شکونه پکې زیات شو او دوی خو 12 قوم ما تاسو ته مخکې ویلو چې 12 قومه دي، 12 چینې دي. نو یو قوم په یو دعوه کوي او بل قوم په بل دعوه کوي. دې ته خطره ورسېدله چې ممکن ده د قومونو په منځ کې جنګ جوړ شي او د موسی علیه السلام امت دا په لوی اختلاف کې پرېوځي. ځکه دا ټول یو ځای په وادي تیل کې اوسېدل. هغه صحرا کوم چې صحرا د بحر قلزم نه دوی پورې وتل او د هغې یو طرف شام سره لګېدلی دی، بیت المقدس علاقې سره، او وادي سینا چې کوم کوهي تور د بل طرف یې هغې سره لګېدلی دی. لویه دشته ده او لوی بیابان دی. دا هغه وخت چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د خپل امت سره په دې دشتو بیابان کې ډېره دي. من او سلوا وله راځي ما درته مخکې جمعه کې ویلي او شور یې پرې وریستی جامې یې نه زړېږي. الله پرې احسان کړی، نه به یې جامې خیرنېدلې او نه به یې جامې زړېدلې. هېڅ قسمه دا مسله پکې نه وه. نه جامې خیرنېږي او نه جامې زړېږي او ښکلې مدیدار آب و هوا ده. خشته اوبه وله خدای د معجزې د موسی علیه السلام پیدا کړي دي. د کاڼي نه 12 چینې روانې دي چې هر قوم ته خپله چینه بیږي. هلته یو خباست لا بله مو من او سلوا داسې سی به وله راتلې دا مړدان خو د دې زموږ علما مړدان لیکي انډیا والا. او ما تاسو ته ویلو چې دا سیسی به غوښه یې خوږوي او د مړد نه غټې کمترې برابري تقریبا ټول پوړې عمرې. نو پیغمبر موسی علیه السلام ورته وی چې دا ګورې ذخیره کوی ما څه کوې په ځانه غوښه چې تاسو ځان له ذخیره کوې تازه دله راځي که نه. نو دا سپیرو ما خو ویلو چې د دې خباستونو او سپېرتوب مې راته ویلي و دوی به هغه غوښې ځان سره سبا او بل ورځ دپاره ذخیره کول چې ته خلاص یې نه شي او بند یې نه شي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
حدیث کې راځي وایي که بني اسرائیلو دغه غوښه نه ذخیره کولې غوښه به نه څښا کېدله خو دوی ذخیره اندوزي شروع کړه نو الله تعالی په غوښه د څښاوالي نظام راوسته. اوس چې غوښه دی چې ته په یخ ځای کې ایښودي خو بیا خبره ده او که په یخ ځای کې دې کېنښودله نو غوښه څښا کېږي. دا د انسان دپاره یو بهترینه غذا ده او بهترین خوراک دی نو الله به دا محفوظ ساته. خو بني اسرائیلو غوښه خزانه کړه ذخیره اندوزي یې د غوښې وکړه نو الله ورته په بیماري راولګوله نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته اوس او نورو خلکو ته هم تاوان ونرسو. یو بل حدیث هم ورسره دی وایي که حضرت حوا علیه السلام نه وی نو بیا به ښځې د خاوند سره هم ټګی نه ګول. په انسان کې د مور و پلار اثرات وي نو هغې خو ټګي نه کړي. حضرت حوا علیه السلام د شیطان وسوسه واچوله او هغه ورته قسمونه وخوړل او په جرت کې په هغوی کې د دروغې قسم اورېدلی چې په دروغه به ملا څوک قسم خوري نو ګمان یې پرېوکړو نو آدم علیه السلام ته یې ویې چې دې بوټي له به ګوتې یوسو دا د همیشوالي بوټي دی همیشه به وي. د خدای هغه خبره ته یېره شوه دې قسمونو سره. خو بیا د آدم علیه السلام د بوټي د ګوتو ورړو ذریعه حضرت حوا علیه السلام ولګېدل. نو که حوا نه وې نو ښځې به خاوند سره خیانت نه وی کړی او که چېرته بني اسرائیل نه وې او دا غوښه یې نه وي خزانه کړې خوندي کړې نو غوښه به نه څښا کېدله. دی بل خباثت و. بهر کې قومونه دي نو د دې قومونو یو بل سره او وادي تیغ دي ټول په یو ځای دیره دي په یو میدان کې پراته دي یو بل سره یو ځای پراته دي خیمو کې پراته دي میدان کې پراته دي نو جګړه جوړه چا به دا سړی تا وجلی دی هغه به د هغې قوم سړي وجلی دی. ممکن و چې د دواړو قومونو په منځ کې پکې لوی اختلاف راغلی. قرآن شریف کې الله وایي اذ قتلتم نفسا دغه د مدینې یهودیانو ته وایي چې ستاسو مشرانو یو نفس مړ کړ یو سړی مړ کړ په خپلې سړی مړ کړ فدارأتم فيه او بیا په یو بل سره اختلاف کوي نو په خپله کو بیا په بل وغړو هغه وجلی دی او ده وجلی دی او ده وجلی دی لیکن پرېښودی مې چې ته الله وي والله مخرج ما کنتم تکتمون تاسو چې کوم شی پټو الله وي ما ښکاره کړي زړه کې دا رالل زړه کې په الله خبرې اچوي. حضرت موسی علیه السلام له راغل صاحب زمونږ سړی مړ دی مونږ له قاتل را پیدا کړه زه یې دله څنګه پیدا کړه ویې ته الله ته سوال وکړه چې مونږ ته قاتل و چې مسله ختمه شي او که الله مونږ د قاتل ونښو نو دا خو لویه فتنه او فساد دوه قومه جنګېږي درې قومه جنګېږي او د امت یې ټول تباه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې الله د دې قاتل د ښکاره کولو یو بندوبست وکړه نو الله ویې ډېره ښه ده نو دوی ته یې حکم وکړ چې تاسو یو غوا لرئ. اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة یو غوا لرئ دا د الله حکم دی. د ځان یې ونه ان الله یأمرکم الله درته اډر کوي اډر دی حکم دی ان تذبحوا بقرة غوا لرئ. دوی پکې رالل دا مشران یا صاحبه څه کې ملنډې ټوقې کې اتتخذونه هزوا مونږ پورې ملنډې کې ټوقې کې د غوا او د مړي څه تعلق دی چې غوا ډاله کوم خو چې مړي جمع دی که قاتل راته وښایه په یو طریقه نو قاتل نو د غوا او د قاتل د غولو څه فایده ده او د دې څه نسبت دی چې ته مونږ ته وایې چې غوا ډاله که او ګوره یاد ساتئ دوی خو ټول عمر به فرعون قوم سره یو ځای تېر کړی په مصر کې د هغه مشرکانو سره یو ځای ژوند تېر کړی نو د هغې رسمونه رواجونه پکې راننوتي نو هغې به د غوا عبادت کو او د غوا به داسې عبادت کو چې غوا به یې ډېره لویه مقربه ګڼله لکه اوس هم هندوان د غوا ته په ډېر ښه نظر باندې ګوري او ته پته ده په انډیا کې د قربانو په ورځو کې د مسلمانانو د هندوانو څومره جګړې کېږي دا په دقه کېږي چې مسلمانان قربانۍ کوي غواګانې حلالوي او هغوی وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی غوا ته خو هغوی سجدې کوي. هندوانو اوس هم دا قید او دا قانون دی په دې وطن کې پاتې شوي دي د دې مشرانو نه تپوس وکړئ ما خپله تپوس کړی د مشرانو ځکه درته وایم هغوی چې سهار پاسې د غوا سوټه راوایي نو هغه په کوي باندې مږي د غوا د سوټې دونه احترام به دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي او سوټه به یې واخېسته او هغه به یې د کوي نه تاول او په کوي پورې به هغه د غوا سوټه مږله او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مږله مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي یا سپیا کرې دې جوړه کړي او یا دې چېرته خرڅه کړي او یا دې ګنده ځای ته وغورځوي د غوا دونه هغوی احترام کوي د غوا ته د ډېر قدر په نظر ګوري او د الله پکې حکمت دا دی چې د غوا در باندې لالوم ولې ځکه بني اسرائیلو سره ژوند تېر کړی دی هغوی غوا ته د عزت او قدر په نظر خدای ورته وایي غوا ته نو زه تاسو هغوی سره هم ژوند تېر کړی دی هغه رسم در کې په دې رګونو کې پروت دی چې د غوا لاله کوي چې دا رسم هم ختم شي کوم قوم چې چا سره یو ځای ژوند تېر کړي هغه رسمونه پکې راځي
زمونږ د قوم د مشرانو دلته هندوانو اوسېدل، د هندوانو هغه رسمونه په مونږ په دې خلکو کې هم راغلي. هندوانو به څه کول؟ هغه رسمونه یې درته ښیم. هندوانو به دا کول، ما په خپله اورېدلي، د مشرانو نه مې اورېدلي چې مړی به وشو او کله به یې لمبه و د تختې حلوا به یې پخوله. دا د هندوانو رسم دی. اوس زمونږ خلک هم چې مړی شي او لمبه یې د تختې حلوا پخوي. چېرته نبي علیه السلام حکم نه دی کړی چې تاسو مړي لمبوئ نو دې خوا په تخته چې دې واچوئ حلوا پخه کړئ. چېرته صحابه کرامو دا حکم نه دی کړی چې یاره تاسو مړي یو ځای کې لمبېږي حلوا پخه کړئ. او نه صحابو دا کار کړی، نه تابعینو دا کار کړی دی، نه تبع تابعینو کړی، نه سلف و صالحینو چا هم دا کار نه دی. خیرات کولی شي، هر وخت کې کولی شي. د خیرات دپاره نه د ځای څه خصوصیت شته او نه د مکان څه خصوصیت شته، هر وخت کې خیراتونه کولی شي. او د تختې د حلوا چې به دلته پخوله دا د هغه هندوانو رسم په مونږ کې رادننه شوی دی، راننوتلی په دې خلکو کې. یا تختې ته به هغوی شمع او ډیوه بلوله چې کوم دی به یې مړې لمبولې وو. اوس هم بعضې خلکو کې دا رسم او رواج شته. هلکه مړی وشو او دې تختې هغه کوټه کې وي رڼا کې شمع پکې بله کې ډیوه بجلی پکې بلې. هلکه دا ولې وي دا روح دلته راځي نو چې تیارې او رڼا یې وته په دې دومره لویه لاره چې د دې مقبرې نه راځي نو خیر دی که تیاره ده خو چې دلته راغلی. دا چا ویلی چې روح دلته راځي؟ روح خو نه راځي، دا غلطې خبرې دي. روح یا په سجین کې پروت دی که مردار دی. که مردار دی نو روح په سجین کې پروت دی، او که مردار نه دی نیکبخته دی نو روح په جنت کې پروت دی، روح په علیین کې پروت دی. خدای ویلی دی چې د دنیا د کړاونو نه لاړ علیین ته او جنت ته او بیا تورنګلو ته راځي. پاګل دی. زه یو جنت ته لاړ شم او زه یو ښایسته باغ ته لاړ شم او زه بیا وایم چې نه زه تورنګلو ته ځم او زه دنیا ته ځم، هغه تورې کوټې ته ځم چې کوم ځای لمبولی شوی یم. خدای ویلی او چې په سجین کې پروت دی او فرشتو نیولی دی او وښکي وله شلی او دا سر وله ټکی نو هغې یې دې ته پرېږدي چې د لاړ شي د کور نه بیا د ښځې تماشه به هم وکړي. داسې د خلکو رسمونه رواجونه دي. دا رواجونه دي د خلکو وروڼو ګورې. دې رواجونو رسمونو ته هېڅ اعتبار نشته. نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو، هغه رسمونه د خلکو د هندوانو سره یو ځای ژوند تېرو نو هغه رسمونه پکې رادننه شوي دي. دقه رنګې بني اسرائیلو کې دا رسم وردننه و چې د غوا به یې ډېر احترام کو، قدر به یې کو، لکه فرعونیانو دا چل کو. نو الله پکې دا حکمت و چې ودرېږه د غوا لالو اصل خدای دا مړی جم دی کولی شو. ولې عیسی علیه السلام چې به چوپ نارې کړی و مړي ته به یې قم باذن الله نو فورا به مړی جم دی شو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یبرئ الابرص والاکمه ویحیی الموتی باذن الله. چوپ یې نارې کړی برګې به هم جوړ شو، چوپ یې نارې کړی لون به هم جوړ شو، لون به هم جوړ شو. موږ څه خبر وګڼې دا بشریان ما ونه بوتلي چې چوپ یې وکړه. خو خیر هغه زمانه کې دی نو دې زمانه کې اوس هغه نشته. نو چې چوپ یې وکړل لون به جوړ شو، برګې به جوړ شو، مړي ته به یې قم باذن الله. د الله په توفیق نو بس نو دا خو الله کولی شوه. خو د غوا حلالولو کې حکمت دا دی. یو څو حکمتونه مفسرین نور نقل کړي دي. یو پکې دا دی چې پرېږده چې د غوا حلاله شي دا تعظیم د خلکو د غوا لرن. ښه جناب نو وی تاسو غوا حلاله کې هغې وی ښه اتت مونږ په ټوکې کې د غوا او د مړي څه نسبت او د جمدي کېدو او د قاتل د پیدا کېدو. او غوا خو ډېر معزز شی دی. دا څه کې حضرت موسی علیه السلام ورته غوسه شو. ظالمان زه درته وایم ان الله یأمرکم دا د خدای حکم دی او تاسو یې ټوکې راپورې کې. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. زه د جاهلانو دا ټوکې جاهلان کوي، ټوکې ټقالې مسخرې او ملنډې جاهلان کوي او زما د جاهلانو د صحبت او مجلس نام امان دی. خدای مې د هغې د مجلس نام ساتي. تاسو لا ما ته وایي ته لوی ټوکې او مسخرې کوې. زه خو د خدای نه سوال کېږم چې خدای جاهلانو نه مې ساتئ. هر وخت د خدای نه درخواست کوم نو چې د جاهلانو ملګرتیا مې نه ده خوښه، هغې سره مې ناسته نه ده خوښه. نو زه به د جهالت خبرې کوم چې څوک د جهالت خبرې کوي هغه ته خو جاهل وایي. زه الله نه پناه نیسم، خدای مې دې داسې نه کړي، الله مې دې داسې نه کړي. بس پوه شو ظالمانو دا خو د الله حکم دی او دا دونه معجزې مې ولیدلې بیا پکې شک و شبهه کوې. وی ښه یو چل دی جي ټیټ شو غوا به حلاله کړو خو مونږ ته غوا وښایه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الله نه سوال وکړه ځکه د الله حکم ته وی چې الله وایي چې غوا حلاله کړې دا به څنګه وایي؟ دا سوال وکړه د الله نه. حضرت موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده. قال انه یقول الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام ورته وایي انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وی دا غوا داسې ده چې نه بوډۍ ده او نه ځوان نه بچی ده
او نه بوډۍ ده، درمیانه غوا ده. بس یو درمیانه غوا راونیسئ، حلاله کړئ. الله حکم کوي حلاله کړئ. چې اوس پته ولګي سړی راجمدي کېږي او که نه راجمدي کېږي. نو دوی خوړه کې یو غلاګانې وې، یو غلی خوړه کې دا وه چې دا غوا حلاله نه شي. غوا له ګوتې کوم ځای ورتلې؟ په فرعونیانو کې اوسېدلي. او دویم دا چې دا څوک مطالبه د قاتل کوي، قاتل هم دوی کې دی. دا خو به خپل سړی به ښکاره شي. دعوه هم په یو قوم وکړه، په بل قوم وکړه، په مختلفو قومونو دعوې کوو. منځ کې چې غلا خو په دوی کې ده، نو اوس خبره د خولې نه وتې وه، ګنې غلا په دوی کې وه. او الله هم راټینګول چې اوس پته راته ولګي. په یو قوم دعوه کوئ، په بل کوئ، په اوس هم بعضې خلک داسې وي قتل یې وکړي او دعوې په نورو خلکو کوي. نو تاسو په خلکو دعوې کوئ. نو غله کې غلا وه چې غلا خو په مخ کې ده. او دویمه دا چې غوا به څنګه حلاله و، نو بانې یې جوړولې. نو بیا خو راغلی موسی علیه السلام ته چې ادعو، د الله نه سوال وکړه، د پروردګار نه، ما لونها، چې دا غوا رنګ راته وښیي چې رنګ به یې څنګه. نو موسی علیه السلام ورته بیا د الله نه حکم کوي، قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. دا داسې غوا ده چې تکه زیړه، لو زیړه غوا به ورسره پیدا کړي، پته به راته ولګي. توره پیدا کېږي، سپینه پیدا کېږي، براګیم پیدا کېږي، خړم پیدا کېږي، او دا زیړه به څنګه پیدا کېږي. او داسې زیړه نه، فاقع لونها شوخه زیړه، پیکه زیړه، شوخه زیړه، شوخه چې پوره زیړه یو پیکه زیړه به یې ښه نه وي، لکه دا بادامي کلر شو مثلا. او یو شوخه زیړه به، او داسې شوخه زیړه به هم نه وي چې هغه رنګ یې خلکو ته بدې ښکاري. تسر الناظرین، چې سړی ورته ګوري نو سړی به ورته خوشحالي. او ډېره شته غوا ده، یاره دا چې زما وي، یاره ډېره مزېداره غوا ده، یاره چې دا خو ما سره وي. نو زیړه شوخ رنګ، خو شوخ همغه بدنماره نه چې د هر چا زړه ته پرېوځي. نو دوی بیا ګرځېدل، نو درېیمه بانه یې جوړه کړه. نو بیا رالل، یا صیبه الله نه دې سوال وکړه، ادعو لنا ربک یبین لنا ما هي ان البقره تشابه علینا وانا ان شاء الله لمهتدون. وی صیب دا شیره باندې ګډوډ شو. بیا به خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبره کې به نکتهچینۍ نه کوې، چونو چې را به نه کې، بس چې پیغمبر درته حکم وکوی ښه فورا عمل کوه. دا بې ضرورته او فضول خبرې. نو دوی فضول سوالونه شروع کړل بني اسرائیلو. نو دې نه څه معلومه شوه؟ یو به د پیغمبر نه فضول سوالونه نه کوي، یو خدا معلومه شي. نو حضور پاک وایي که هره غوی رانیولې وینا کړې وي، دوی کار پرې کېده، خو ځان ته یې په خپله خبره ګرانه کړه. بیا به دې څه معلومه شوه؟ انشاءالله ووایي. که انشاءالله نه ووایي، دا غوا به دې نه پیدا کړې. نو هر کار چې ته کوې ورسره انشاءالله وایه. نو ورته څه وایي؟ وی ښه داسې غوا خو مونږ صاحب راته وښایه، انشاءالله کوې. نو قال انه یقول انها بقرة، دا داسې غوا ده، لا ذلول تثير الحرث لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. داسې غوا ده چې دا نه جوتي ده، جوتي هم نه ده چې ارټ پې ګرځي او یا پې څوک یوې کوي، او بار چې دی بار هم پې نه وړي، بار هم پې نه دی ور شوی. او لا شیته فیها، لا شیته دوه معنی دي، داغ هم پې نشته، تکه زیړه ده. او لا شیته عیب هم پکې نشته، بیمار هم نه ده، پوره روغه، ټک ټوک نه کوي، ټوخېږي نه، طبق مبق به نه والي، ټوخېږي به هم نه. اوهو شی اوس به درته پته ولګي چې دا غوا اوس ته را پیدا کړي. داسې غوا چې نه ځوانه ده نه بوډۍ ده، تکه زیړه ده، مزېداره خشته زیړه شوخه. او دا درېیم شرط د هغې نه سخت شو، خطرناک شو. کمبخته خو یو غوا راوسې که نه، دا درېیمه پکې د هغې نه سخت شو چې دا به نه پټې ارټ تاوئ، او نه به تسقي الحرث، او نه به ځمکه شلی، نه به پې کار شوي، جوتي به نه کار به پې نه شوی دی. او لا شیته فیها، دا به پکې نه ظاهر یو نه باطن. نو هره غوا چې زیړه به هم پیدا کړي، خو پخپه خو به یې چې یو تور داغې کړي، یو سپین خو به پکې وي، شونډه کې خو به یې داغې که نه، غوږ کې خو به یې داغ وي، کوټې به هم پکې وي. هغې څه وایي؟ قالوا الآن جئت بالحق. او دې نه په درېیمه خبره کولی نه شي. که درېیمه خبره کوي ورته به وایي چې ښه دومره انچ اوچتی او دومره پټه پلنی، بیا به ورسره څه کوي؟ بیا به یې بلکل نه شي په هرات کولی. او دومره پلنی او غوږونه یې دومره اوږدي او شونډه یې دومره اوږدی، قیصه ورته ګرانېده، بس پوه شو صاحبه، بس رښتیا خبره دې وکړه. رښتیا دا نه چې ګنې دوی ته د غیب علم و یا دوی ته څه دغه و، نه نه چې بس چې زمونږ کوم مقصد و هغې سره دې برابر خبره و، حق د واقعي سره مطابقت. زمونږ چې کوم مقصد و چې غوا راته معلومه شي، نو بس تا راته ټول اوصاف ذکر کړل، او انشاءالله چې پیدا کوي ګرځېدل په غوا پسې. دا غوا به اوس کوم ځای پیدا کوي؟ نو په
یو سړی و په دا بني اسرائیلو کې ډېر زیات نیک سړی هغه چې کله مړ کېدل یو ماشوم بچی ته پاتې شي او یو غوی و بچی یې غوندې ستی و غریبانان نو ده دا غوا بوته دا غوا دا بچی دا سخی نه پوټېنې او ځنګل کې پرېښودل او چې ځنګل کې کله پرېښودله نو اعلان یې وکړ وی یا الله دا بچی ما تا ته وسپارله زما یو بچی دی او چې کله هغه زلمی شي ابه دلته راځي الله دا به ونه ورکوي دا په تا سپارلی امانت زه دې بره دې پورته علاقو دې یو ځل تللی و نو هلته کې ما ته چا وویل هلکه دا ځنګلې غرونه او یو دی دا چا خپل خپل غرونه یو خپل خپل ځنګل نو ما ته یقین وکړي یو سړي وي موږ باندې څاروي په دې کې پرېښي چې دا اوچ څاروي یا بچي نه راتلو بس هغه دې کې سړي په خپله پکې لویږي وی داسې څاروي پکې شته چې هغه هلته بچی غټه شوي هم ده او لنګه شوي هم ده او بچي هم شوي دي په دې ځنګلونو کې چې کله مو ضرورت شي ورپسې لاړ شو بیا راکوز نو ځنګل کې دا بچی پرېښود او پاللی وسپارله نو چې مړ کېده نو ښځې ته وایي چې دا بچی د کله بالغ شو نو دغه ځنګل ته به یې ولېږي نو ما الله سره یو امانت ایښودی ګوره عقیده خو عجیبه ده که یقین محکم الله سره مې یو امانت ایښودی دی نو دی به الله ته آواز وکړي او داسې به وایي ای د ابراهیم ربه ای د یعقوب ربه ای د ابراهیم ربه ای د اسحاق علیه السلام ربه او ای د یعقوب علیه السلام ربه زما پلار تا سره یو بچی د غوا امانت ایښودی نو ما یې راکړه الله به یې ورکړي نو هغه هلک لاړ نو مقصې اواز چې بالغ شو اواز یې وکړو نو غوا وله راله نږدې وله راله او د پړي نه ونیو د مرۍ نه ونیول او کور ته یې راروانه د دې مثال هم درکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هم د بني اسرائیلو یو قصه ذکر کوي بخاري کې شته بخاري شریف کې ده چې بني اسرائیلو کې یو سړي د بل سړي نه قرض وغوښته ورته یې ویې کله به یې راکړې ورته یې په پلان کې تاریخ به یې درکوم کوم ځای به یې راکړې ویې دلته به یې راکړې دلته به یې راکړې ویې ګواه وی الله ګواه کوم وی ضمانتي وی الله مې ضمانتي دی دې دپاسه اوس څه کوي د پاکستان مسلمان نو فهم او هغه بني اسرائیل و پکې خباستونه هم ډېر دی او قسم دی دې مسلمان خو چې د مسلمان پیسه د خېټې لاړ دی بس وي دا مې د مور پی دی ګواه راکړه وي ګواه الله دی ضمانتي راکړه وي ضمانتي مې الله دی او په پلان کې هر ورځ به دې ځای کې دله در کوم په پلان کې تاریخ په پلان کې ټیپ وي دا در مې کړي چې خدای دې ګواه کړه خدای دې ضامن کړه نو پاتې پکې څه پیسې ورکړه اوس چې پیسې ورکړه اتفاق ته ګوره حضور پاک فرمایي په هغه ورځ سیلاب راغی باران شو سیلاب چې کوم ځای ورته ښولی و نو هغه ځای کې اوبه بهېږي بره په غرونو باران شوی دی خوند راغلی دی اوبه له اوبه دا سړی لاړ یاره وره زما که چې د هغه ملګري په کښتۍ کې را پورې وځي او ما د خپل شی راکړي نیټه مې پوره ده او یا که ما کښتۍ ومونته نو زه به ور پورې وځم خپل حق به ترې والم هغه سړي څه سوچ کړی دی چې ما خو الله ګواه کړی دی او ما خو الله ضمانت کې ورکړی دی نو د خدای سره خیانت خو نشم کولی نو هغه یو لرګی راواخېست اوس د کښتۍ څه چې پرې راشي او نه دی ورتلی شي لرګي یې راواخېست هغه یې دننه سوری کړ او هغه پیسې قرض یې راواخېست او په هغه لرګي کې دننه وربد دی لرګي یې پرې ډک کړ او د پاسه یې ورپسې لرګي بل ور ټک وه چې څو چاته پته ونه لګېږي او هغه لرګي یې راواخېست د دریاب غاړې ته راغی او د دریاب په دغه غاړه کې اوبو ته راوویشت الله وی ته مې ګواه کړې ګوره اوس ښه یقین دې ته وایي الله ته مې ضمانت کې ورکړی ټیم مې پوره دی ورځ مې پوره ده اوس سړی نشته اوبه راغلي دي نو خدای ما په دریاب ور وغورځولی هغه خپل حقدار ته یې ور ورسېد او وړه کې وایي که دا ور ونه رسېدې او اوبه یوړې نو نورې به ور د هغه حق په دې نه خلاصه نورې به ورکړم چې بیا اوبه کښېني معذور یم خو یاره به دا یو چل کوم دریاب کې لرګي ور وغورځه نو دی راغی غریب اوس په دې غاړه ګرځي چې کښتۍ راشي چې ورشم او یا کار راغی چې ما له خپل حق راوړي ما خامې شو هېڅ خوند نه ونه کړ دې کې ګوري یو لرګی دی غاړې ته راغی لرګی یې راوچت کړي چې دا خشاک خو به کور ته یوسم کړم خشاک به یوسم کړو نور خو د قرضدار یې مال راغی نو اوبه وچې شوې نو چې کور ته راغی لرګي یې کور وغورځو خدای ورته مال دې راوړه ویل ښځې خوند راغلی او سړی خو ما ولید د کښتۍ وه چې زه پورېږم نه راغی نو دا لرګي مې راوړو د خشاکه چې خوند کېږي بیا به ورشم ته لرګي یې راواخېست چې لرګي یې ټس ورکړه پیسې پکې لاندې راووتې او مقه لرګي یې خدای را رسول بخاري شریف کې نبي علیه السلام فرمایي صحیح حدیث دی او ورسره کاغذ هم لیکلی پروت دی چې دا پیسې ما درولېږلې الله مې ضامن کړی دی الله مې ګواه کړی دی او درو مې لېږلی الله به یې در رسوي چې هغه شی به که لرګي مات که پکې ټولې پیسې را ووتل الله وله راورس بیا چې خوړ ختم شو هغه سړی راغی نورې پیسې راوړې نورې وی تا له خو ما سې یو شی رالېږلی و رسېدلې خو به ني وی رسېدلې دي ستا ختم وی ښه که دي دا یې نورې مې درته مجبور وم نو چې په الله د اعتماد وکړه درته به یې را رسوي بهر کې پس ویې راونیوله کور ته یې را روانه کړه مور ته یې وښوله غوا غټه ښه شته زیړ رنګ یې دی هم هغه صفتونه دي پکې چې بني اسرائیلو ته الله کوم صفتونه ښولي دي
مورې دا به خرڅه کړو بچي خرڅه کا خو چې چا باندې خرڅی تپوس په ما نه کوې ګورې چې څنګه لاړل او سړي ورته وي یو فرشته وله د انسان په شکل کې راغله ورته یې وي دا وا خرڅی وي یو پسو وی ته څه راکې وی زه خو دومره روپۍ در کوم وی ښه ده ټیک ته خو مور سره سلا کوم وی مور سره سلا مه کوه د دې نه زیاتې در وی نه مور سره به سلا کوم وی مه کوه دې نه زیاتې در کوم یاره چې مور سره مې سلا نه کړې نو نه خرڅوم واپس له اوس دا سړی دومره نیک دی د مور تابعدار د مور داسې تابعدار دی چې څه به یې ګټل درې ځایه کول به یو ځای به یې په ځان لګولې یو به یې په مور لګولې یو به یې خیرات کول دا د مور د دعا برکت دی اوس مور ورته لپې لپې دعاګانې کوي چې سهار وځي بچي ته دعا کوي او چې ماښام راځي نو د خپل بچي ته دعا کوي د مور په دعا کې وروڼو دوه فایدې دي ګورې یو فایده پکې دا ده چې عمر به خدای زیاتوي چې مور ته څوک چاته دعا کوي او دویمه فایده پکې څه ده مال به دې زیاتېږي دا مسله یاد ساتي عمر او مال به یې دواړه زیاتېږي چې مور سره ښېګړه کوي او د مور خیال ساتي او چې څوک د مور خیال نه ساتي عمر به هم کمیږي مال به هم کمیږي بلکې بعضې علماو لیکلي چې څوک د مور پلان نه عاق شو عاق وي اوو پشتو پورې به مال مخکې وي او دی به ورپسې غریب دی اوو پیړو پورې به هغه سپېرهتوب د ده په اولاد کې چلېږي دومره خطرناکه خبره ده نو ده به د مور خدمت کوو نو چې مور ته یې مورې او سړي خو دونه پیسې را کړي فیصله به کوم زیاته یې کړې راته فیصله به کوم نورې زیاته کړې وي بچي داسې معلومېږي لکه د هغوی د ډېرو پیسو ده ورشه به بیا منډی ته بوځه خو ګورې ما تپوس ته بغیر به نه خرڅې ښه هلته بیا ورته خلک هغې په ډبل پیسې ورکړو وی د مور نه به تپوس کوم درې ورځې بوتلو پیسې به زیاتېدلې وی مور نه به تپوس کوم سړی ورته وایي وی داسې کای زه فرشته یم او د غوا خرڅه نه کې دا به په هغه چا خرڅی چې د دې سرمنده له د سرو زرو نه ډکوي په هغه چا به خرڅی د سرو زرو نه به ډکوي او غم احمد کو دا پیسې به ته میلاوي د سرو زرو نه به یې نه ډکوي تا د مور خدمت کړی دی مور د ته لپې لپې دعاګانې کوي هغه بس خوشحاله شو بني اسرائیل ګرځېدل هغوی یې صحیح کړه یاره که هغه ودرغه خرڅې او چې آخر نه اوله نه اخره پورې وکتله حقه صفتونه پکې دي غوا هغوی خرڅې ویو په څو خرڅې وی دا خو زه او موسی علیه السلام ته وکړئ بس دا ټیک ده وی دا خو زه خرڅوم خو دا سرمن به یې راله زرو زرو ډکوې او کاکا دا دومره پیسې نه نه خرڅوم دی نه کوم نه خرڅوم بس هغوی مجبور د دوه قومونو جګړه پرې جوړېدله خپل منځ کې وله پیسې راتن کړې او هغه هغوی ته په بیه واخیسته سرمن یې دله د پیسو ډکه کړه ولی و دا د مور د خدمت اثر دی نو ګورئ نن سبا زموږ خلک مور ته په سپک نظر ګوري په چې واده وکړه که نه او بیزو یې کور ته راوسته باز د بیزو د خپې شلنګ چې واورېده بیا په مور څه کوي بیا وایي مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی مور الا او خور بلا وي ښځه نعمت د خدای تعالی بیا ستا ښځه نشته ده کې قدر کې طالب چې د بیزوټی راله که نه خدای زده کړې ورته بیا نظر دې مته روزګار ځکه په دې تمه یې کوې چې د بیزوټی راله بهر کې بشیر جان خاصه سړی زموږ ورور دی دا خوشطبي ورسره کوم ډېر خلک الحمدلله نیکان صالحان دي چې د خپلې ښځې خپل حق په خپله پوره کوي او د مور او د پلار خپل حق په خپله پوره کوي شکر الحمدلله دې کې خیر او برکت دی هغه له خو پیسې ورکړي د مور د برکت نه او دې غوا لاله کړه چې لاله یې کړه الله تعالی فرمایي فقل نضربوه ببعضها د دې څخه غوښه راولې دې مړي پورې وجنګل چې غوښه یې هغې راواخېسته او مړي پورې وجنګوله نو مړی جمدې شو چې جمدې شو وی چا وجلې نو چې کوم مخامخ ورته ولاړ وراره وې ده وجلې سړی معلوم شو والله مخرج ما کنتم تکتمون الله راښکاره کو او الله وی دا کار مې ولې وکړه وی چې تاسو دا یقین راشي چې ګورې زه مړي جمدې کولی شم دا مې دغه جمدې کړه یو پکې دا حکمت چې مړي جمدې کوي د غوا هغه تقدس هم دړه نه ختم شو او قاتل هم پیدا شو او دوی له سزا هم ورکړی شو چې پیغمبر پورې ملنډې کوي او بار بار تپوسونه کوي پرې چې پیسې دې نه زیاتې لاړې شي او هلته هغه سړي د مور خدمت کو نو هغه ته د هغې بدل هم میلاو شو او بل چې په الله دې کوم شی وسپاره نو الله به یې درکوي دا ډېرې خبرې د دې نه معلوم دا د بني اسرائیلو یو خباثت